درنو او قدمونو لیدونکو سلام علیکم جوړ بخیر ملګرو لکه څنګه مخکې تاسو وکتل نن په بلجیم کې د بروکسل پریس کلب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ باندې یو کنفرانس وشو د کنفرانس څخه وروسته د کنفرانس برخوال او نور د لغه بر وطن پښتانه دا راغلي دي او د اروپا پارلمان مخې ته په دې لاریون کوي دا لاریون په ژوندۍ بڼه غواړو له تاسو سره شریک کړو بشیر خان قجرات لاریون هم شروع شوی دی خو مخکې لاریون یو څه لاریون شروع کېدونکی دی دغه زما شاته چې تاسو ګورئ دغه د اروپا پارلمان دی د اروپا پارلمان کمیسیون دی بېلابېل شاوخوا دا ټوله د اروپایي پارلمان بلډینګونه دي نو موږ د خپل قام د خپلو خلکو ملاتړ د دنیا په مخ کې کوو موږ نن دغه پښتانه دغه د لر بر وطن اوسېدونکي چې دلته راغلي دي دوی غواړي چې دنیا ته د خپل قام د بدې ورځې غږ پورته کړي نن د دوی په ژبه د دنیا په ژبه باندې موږ د خپل قام د بدبختۍ د ناخوالو چې د پنجاب د اسټبلیشمنټ د پاکستاني ریاست د پاکستان د آیسای او د فوج د وحشیانه ظلمونو څخه تر پوزې راغلي دي د دې شکایت د دې احتجاج او د دنیا هغه هیوادونو او قومونو سره موږ نه شریک کوي او شریکوو یې چې هغوی په دنیا کې د بشردوستۍ نارې سورې وهي ستاسو پام د لاریون ژوندي تصاویرو ته راګرځوم د تاسو ټولو څخه مې هیله دا ده چې دغه ویډیو په مختلفو ګروپونو کې شریکه کړئ تر څو ډېرو خلکو پورې ورسېږي दहशतगर्दी है इसके पीछे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है 95 कत्ल कीगी 95 कत्ल कीगी कोरोना मोरनेगी कोरोना मोरनेगी पख्तून पे कतलेगी पख्तून دغه ونرده پلارو پر افغان باندې د پاکستان ریاست کوچ په پکېږي دغه جواب هم کوي چې په خبره شي دی لارو پر یا افغان لارو پر یا افغان لارو پر یا افغان بلغ دې ضبط دی چې تل دې وطن تاسو به چې ګران افغانستان تل دې وطن ګران افغانستان تل دې وطن ګران افغانستان आजादी हम लेके रहेंगे आजादी छीन के लेंगे आजादी छीन के लेंगे आजादी छीन के लेंगे आजादी ये हक हमारा आजादी ये हक हमारा आजादी ये हक हमारा आजादी तेरा बाप पिटेगा आजादी तेरा बाप पिटेगा आजादी तेरा बाप पिटेगा आजादी लारो पार या वफान या वफान دوستانو لکه څرنګه چې دا لاریون دی تقریرونه ښه نه دي مشرفان شته موږ په دې ځای کې چې راټول شوي یو د مختوم افغانستان کې چې کوم حرکت د پښتونولۍ یا د پښتون تحفظ مومنټ په نوم شروع شوی دی د دې انقلاب د دې ازادۍ غږ په دنیا کې په هر پښتون افغان فرض عین دی او موږ به یې کوو تیار یو که نه یو تیار یو که نه یو خاورونو انقلابونه خالص په شعارونو نه کېږي موږ تاسې باید خپل وخت ورکړو دلته په دې مازه باید شتمن پېړۍ کې تاسو باندې هېڅ څوک شی نشته کوئ تاسو د اروپا قانون څخه سر ونه مه کوئ تاسو پنجابي جنرال د هېڅ او د هېڅ شدت څخه ونه وېرېږئ او د هېڅ چا ته تسلیم نه شئ د دې اروپا د پارلمان مخې څخه په هغو محکومو پوښتنو کوو
دماغي ډاکټر ته بوځئ د دوی دماغ خراب شوي دي که په منظور پښتون علي وزیر محسن دار عارف وزیر زما کاکا در پښتون نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون تاسو دا خیال لرئ چې تاسو په د منظور پښتون علي وزیر عارف وزیر محسن داور یو وخت خراب کړئ یا به دا حق خاموش کړئ دا د خاموشېدو حق نه دی دا د ګرځېدو حق نه دی دا د ازادۍ حق دی دا سېلاب جوړ شوی دی دا سېلابونه لکه د غرو په شان روان دي ستاسو هغه پرچخي جنرالان مو د ځان سره غر کوي تاسو کولی شئ چې منظور پښتون په بندي کړئ علي وزیر په بندي کړئ نن سبا په دې نازکه دنیا کې هر افغان پښتون منظور پښتون شوی دی هر افغان پښتون علي وزیر شوی دی تاسو دا ټول نشئ بندي کولی تاسو دا ټول نشئ کولی تاسو تقریب زموږ بشپړ وکړئ تاسو خان شئ تاسو مشعل خان ورکړئ او تاسو چې لرې سي بیا ځان راځي دا خاموش نه دی زه د اروپا په ملګرو باندې غږ کوم چې غفلت ونه کوو موږ د عقل غفلرونکې برخه نشو اخیستلی زموږ تاسو سره نن یو بل څه شته چې هغه فیسبوک دی سوشل میډیا ده دا موږ په یویشتمه پېړۍ کې زموږ غږ مخه نیول دوی نشي کولی مه ترورېږئ هغه وختونه هغه تورې تیارې تېرې شوې نن د رڼایۍ ورځ ده نن د انقلاب ورځ ده او نن د پښتنو یووالي ورځ ده ډېره مننه خوشحاله ملګرو ډېره مننه اوس باقاعده پروګرام د لاریون آغاز کوو ډېر خوشحاله شو چې واقعي پښتون ریښ شوی دی ځکه چې د سهار نه واله تر اوسه پورې نهوره ښه په جذبې سره ولاړ دي دا کوم ملګري چې د سټیج څه ولاړ دي او د دې څلور پنځو ملګرو نه بغیر مننه کوم چې هلته ودرېږي صرف درې څلور ملګري دې خوا ودرېږي او نور دې سیډونو ته ودرېږي چې لږ هغوی ته هم ښکاري مننه اوس زه د باقاعده پروګرام آغاز دپاره نعزت الله نعزت صاحب ته خواست کوم چې هغه تاسو ته باقاعده آغاز وکړي د خپل تقریر نه ډېره مننه ما نوم نظیف الله نهضت او معمولا دا هغه کېږي نو د لوی خدای په نامه مونږ په بلجیم کې یو تعداد ځوانانو چې د پښتنو د غورځنګ په ارتباط باندې سره ناستې درلودلې دوی یو غورځنګ آغاز کړ دلته سره کېناستل خبرې وکړلې او بالاخره مونږ ډېر ابتدایي غونډې دلته شروع کړې چې نن ماشاءالله زه ګورم چې ډېر زیات تعداد راغلی دی او دا غورځنګ ورو غټېږي ورو دې کې ټول برخه اخلي نو په دې خاطر باندې زه د ټولو اروپا نه راغلو دوستانو ملګرو نه مننه کوم چې دې پورې راغلي دي او زموږ په دې لادو کې برخه اخیستې بله مسله دا ده چې دغه غورځنګ په زیات تعداد باندې خلک د دې سره یو او افغانستان کې په هیڅ ډول په دغه تعداد باندې چې اوس دا لاریونونه جوړ شوي دي په هر ولایت کې افغانان راپورته شوي دي د منظور پښتون د غورځنګ نه دفاع کوي او د ټولو پښتنو یووالی غواړي د لر او بر پښتنو یووالی غواړي دا یو لوی حرکت و چې پخوا یې تصور نه شو کېدی اما نن ورځ دا حرکت د پښتنو غورځنګ هرې خوا ته خپور شو
په ټولو ایالاتو کې د دغه غورځنګ په دفاع باندې خلک راپورته شول. اوس هغه حالت ختم شوی دی چې موږ د دې هیله درلوده چې دا غورځنګ باندې به حمله وشي، دا به له منځه لاړ شي. اما نن موږ ګورو چې دغه غورځنګ هره ورځ قوي کېږي. لرو بر یو افغان، د یو افغان د یو کېدو هیله په لسهاوو کلو په سلهاوو کلو د افغانانو سره وه، او دا هیلې دپاره کار کېده، مبارزه کېده. ولې ټول هغه کسان چې په دغه لار کې په مخ لاړل اکثرا شهیدان شول، یا ورباندې ضربې راغلې، یا مایوسه شول. دوی ټول منتظر وو چې داسې یو غورځنګ پیدا شي چې په هغې کې ټول په یو جوش باندې راپورته شي او د یو افغان نه دفاع وکړي او لرو بر یو افغان وګڼي. نو موږ خوشحاله یو چې دا غورځنګ نن په دغسې یو قوت باندې تبدیل شي. نو زه د ټولو افغانانو نه، د لرو بر افغانانو نه، د ټولو پښتنو نه چې دغه هیله یې په زړه کې درلودله مننه کوم او غواړم چې په دوامداره توګه دې مبارزې ته دوام ورکړي، ځکه دغه مبارزه د یوې ورځې مبارزه نه ده، دا یوه نظامي جګړه نه ده، دا یوه سیاسي مبارزه ده او تبلیغاتي مبارزه ده چې باید دغه پیغام هره ورځ خلکو ته ورسېږي. د بلې خوا نه د دغه مبارزې په ضد باندې د دښمن تبلیغات قطع نه دي. هغوی هره ورځ نوی تبلیغ جوړوي، نوی پروګرام جوړوي. موږ باید د دغه پروګرامونو د دغه تبلیغاتو نه خبر شو او د هغې په رد کې په مشترک ډول باندې عمل وکړو، لاریون وکړو او خپل نظریات ټولو ته ورسوو. نو ستاسو ټولو نه مننه. نظیف الله نظت صاحب، ستاسو نظیف الله نظت صاحب. ها بیخي جوخ کما وزي ورکه دا مرګره سو شوار وي په باندې در پښتون بادر پښتون، در پښتون بادر پښتون، منصور پښتون، منصور پښتون، در پښتون بادر پښتون، لرو بر غیرتمندو پښتنو، که دا څنګه چې نن ریښ شوي، که داسې ریښ شوي پاتې شئ، نو دا جنګ تاسو نه څوک نشي ګټلی. اوس دلته په دې محفل کې موږ سره یو ملګری زموږ راغلی دی چې هغه د سن سره تعلق ساتي، په جرمني کې اوسېږي، د انټرنیشنل فرینډ سن غړی دی میرسلام صاحب. هغوی ته خواست کوم او هغه د پښتو مینې نه پښتو هم زده کړې ده، خو تاسو کوشش کوئ چې په پښتو باندې خبرې وکړي. میرسلام صاحب. ډېره مننه رانا ملګرو. मैं यहाँ पर अपने माकूम पश्तून भाइयों के साथ सिंध के लोगों की तरफ से यकजहती के लिए जर्मनी से यहाँ इंटरनेशनल फ्रेंड्स ऑफ सिंध की तरफ से आया हूँ, और मुझे यहाँ पर खींच कर लाने में वो जंजीर है जो मेड इन पंजाब है। उस मेड इन पंजाब जंजीर में 70 सालों से सिंधी, बलोच और पश्तून माकूम कौमें जकड़ी गई है, जिनकी कौमी वजूद और शनाख्त को इस पंजाबिस्तान की वैशी और संगदिल फौज ने, उसकी जासूस एजेंसियों ने सिस्टमेटिकली तबाह किया है, जिन्होंने पश्तून वतन लर और बर अफगानिस्तान को पिछले 40 साल से मजहब के नाम पे उनके जज्बात को इस्तेमाल गलत करके पश्तून वतन को तबाह बर्बाद किया है, और आज वो पूरी वहशत के साथ पश्तून मासूम माओं, बहनों
और बच्चों के साथ जो वहशियाना रवैया रखते हैं, ये एजेंसियां उनको लापता करती है। और सिंध में भी सैकड़ों कारकुन जो सिंध की आजादी की जंग लड़ रहे हैं, कल रात को भी हमारे 3 दोस्तों को जो फिक्रे GMCS के थे उठाए गए। हमारे यहाँ समीना तारानी से लेकर औरतों को भी ISI के लोग अगवा करते हैं। और वही गेम बलूचिस्तान में खेल रहे हैं। ये पाकिस्तानी ISI जो दुनिया की दहशतगर्द और बदनाम तरीन वैशी हैसियत एजेंट है, जिसने सावाक समेत कई डिक्टेटरों की जासूस एजेंसियों की जुल्म को भी शर्मा दिया है। वो आज सिंधियों, बलोचों और पश्तूनों के ऊपर जुल्म कर रही है। हम अकेले इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते या उसमें कुर्बानियां देंगे जिस तरह 30 लाख बंगालियों ने जो दहशतगर्दी है, जो दहशतगर्दी है, जो दहशतगर्दी है, जो दहशतगर्दी है, इसका पीछे वर्दी है। क्या चाहते हैं? आजादी। क्या चाहते हैं? आजादी। क्या चाहते हैं? आजादी। What we want freedom. What we want freedom. What we want freedom. Takwaro आजादी, Takwaro आजादी, Takwaro आजादी। What we want freedom. What we want freedom. What we want freedom. सिंधी क्या चाहते हैं? आजादी। सिंधी क्या चाहते हैं? आजादी। बलोच क्या चाहते हैं? आजादी। बलोच क्या चाहते हैं? आजादी। बलोच क्या चाहते हैं? आजादी। पश्तून क्या चाहते हैं? आजादी। पश्तून क्या चाहते हैं? आजादी। तो यूरोपीय यूनियन के सामने ये सैकड़ों पश्तून जो मुतासर होकर अपने जंग हालातों से अपने घर बार छोड़कर मजबूरन आए हैं, हम सब यहाँ पर उनके लिए सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आपको अपने शहरों, अपने मुल्कों में आराम से रहना है तो इस मनहूस और इस दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान का और उस पाकिस्तान की एजेंसी जो इनाम याफ्ता दुनिया की दहशतगर्द एजेंसी ISI है, उसके गले में नकील डालें। अगर जब तक आप ISI मौजूद रहेगी, कोई भी यूरोप में या मौजूद दुनिया में सुकून के साथ नहीं जी सकता। ये मुल्क के दहशतगर्द जो पाकिस्तान के नाम से हमें धोखा दिया गया, वो अपने फितरी अंजाम को पहुंच रहा है। पाकिस्तान का जनाजा इंशाअल्लाह हम जल्दी निकालेगा और वो जनाजा सिंधी, बलोच और पश्तून मिलकर ही निकाल सकते हैं। इसे चाहते हैं कि हमें अलग अलग रखें, ये चाहते हैं कि मजलूम और मासूम कौमों को आपस में इत्तेहाद न करने दें। हमारे पास वसाइल हैं, हम इस पूरे पाकिस्तान को पालते हैं और पूरे पाकिस्तान को पालते हैं। और इनको ये पता होना चाहिए कि कराची से कश्मीर तक 800 किलोमीटर लंबी इनकी शहर हमारे पांव के नीचे है और ये मुल्क अपने फिक्री अंजाम को पहुंच रहा है। और ये मुल्क माजी का एक किस्सा बनने वाला है और ऐसा किस्सा जो बहुत दुखदायक है, जिसके ऊपर अच्छा कुछ वक्त पहले ये बहस थी 80s में कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान बरकरार रहे लेकिन सेनेट की बुनियाद पर पाकिस्तानी फौज बनाई जाए, यानी चारों सूबों की बराबरी के बुनियाद पे फौज बनाई जाए। और आज वो बात ही नहीं रही, आज सिर्फ एक बात है, आप न माने, आपने बंगालियों के बाद पश्तूनों का कत्लेआम किया। 40 साल तक उनको अफगानिस्तान के अजीम इनकलाब के बाद आपने शहीद नजीबुल्लाह से लेकर नकीबुल्लाह तक हजारों बेगुनाह पश्तूनों का खून बहाया। उसके बाद बलोचिस्तान में बलोचों का खून बहाया, इज्तिमाई कब्रें दी
बलोच वतन में बगैर गुस्ल के इज्तिमाई कब्रें दी। और आपको शायद ये भी पता नहीं है कि इज्तिमाई कब्रों से पहले लापता किए गए बलोचों के जिस्म के आज़ा निकाल कर बेचे गए। ये पाकिस्तानी वहशी फौज है। ये वो फौज है जो 5 लाख से गुना बंगाली बेटियों और माओं की असमतरी करती है, उनको हमला करती है। ये वो फौज है जो 30 लाख बंगाली मुसलमानों को कत्ल करती है, शहीद करती है। ये सफाक और बेदर्द फौज, इसका अंजाम दुनिया देखेगी। और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके मुशरान से, आप अपने साथियों से, कि सिंधी, बलोच और पश्तून यौवाली और यूनिटी के बगैर पंजाबिस्तान की वहशी फौज को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। इसलिए आए हाथ में हाथ मिलाकर हम पाकिस्तानी रियासत को और पाकिस्तानी रियासत की सफाक और इस कातिल फौज को, ISI को और MI को और इन खूनख्वार एजेंसियों को ललकारें। आकर मेरे साथ नारा लगाएं, जोंदे देवी पश्तूनिस्तान, जोंदे देवी पश्तूनिस्तान, जोंदे देवी सिंधु देश, जोंदे देवी आजाद बलोचिस्तान। पाकिस्तान पर लानत, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मेरा मानना मन सिंधी रोड चनन तास्ता द पाकिस्तान का ज़ुल्मुनो खोदल गैरतमंद पुख्तनो कल चता सरा पासे पूरी दुनिया बता सरा पासे कता सु दिशले वला कसो कम दलरा पासे बता सीख वसीख पूरी दुनिया बता सरा राजी ताको पूरा बराजी وزوز توتر کوم د هایلند سره زموږ مرګره نوروز چې راشي او تاسو ته خپل خیالاتو اظهار وکړي. نوروز الله نوروز لوګ چلته دي نوروز مرګره چلته دي نجيبات النجيبة حساب غواړو حساب غواړو 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 छोटा शक्कर की है छोटा शक्कर की है छोटा शक्कर की है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترمو باحساسا پختون ژبو افغانانو نن چې دلته تاسو راټول شوي دغه د تاسو د پښتون د خوځښت څخه د ملاتړ مکمله معنا ورکوي. زه د خپل ځان د غرغښت ټولنې په استازیتوب او په هلند کې د افغان جرګې په استازیتوب سره تاسو ټولو ته سره خلاص او د همدغسې وایم چې دغه لارون او دغه کانفرنس چې نن ترتیب شوی و دا د افغان پالنې کې د افغان جرګې او بلجیم کې د افغان جرګې په ګډه همکارۍ سره نن ترتیب شوی. موږ واقعا هم دغسې لارونو او دغسې کانفرنسونو ته معنا دا ده چې موږ د پښتون غورځنګ څخه په معنوي او مادي شکل مطلق همکاري او ملاتړ څرګندوو. واقعا هم د پښتون غورځنګ دا د افغانانو د پښتون ژبو د یووالي او وحدت نمونه ده. مننه. ما خو نوروز صاحب ډېرې خبرې کوي خو هغه ډېر شارټ کړي. مننه ځکه چې ټایم موږ څه کم دی تقریبا چې 1 غنټه ده 4 بجو پورې زموږ دلته وخت دی. تقریبا چې په دې ټول کانفرنس کې په کانفرنس کې او په لاریون کې ټولو سړو خبرې وکړو. خو دلته زموږ یو خور ده چې هغې له به نمایندګي ورکوو او هغه زه راغواړم چې تاسو ته لرو برو پښتنو ته
د دې پی ټی ایم پښتنو سره ودرېدلو او تاسو ته ثابته کړي که تاسو ودرېدئ نو تاسو به یوازې نه تاسو به خپلې خویندې او میندې تر څنګ ولاړې وي نو زه خپلې کوچنۍ خور ته خواست کوم چې راشي تاسو سره خپلو خیالاتو اظهار وکړئ برګری لږ په سیریس کېږئ توجه کېږئ باندې خبرې مه کوئ ځکه چې دا په ویډیو کې راځي نو دا ډېر بد اثر کوي چې یو کس تقریر کوي او نور خاندي یا دغه کوي نو بهر خلک چې دا ګوري نو هغه دې دغه چې دا په سیریس نه یاسي او دا ټکر صاحب ته یو وارنینګ ورکړه چې خپله خبرې کوي او کوم دا ملګري چې باید چې مجلس وروسته کې ټکر صاحب خانم کوهستاني یو ورته ټول متوجه شئ دی خوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه خو سعادت صاحب را شاته زه ټول به یو لینک کې ودرېږو ما یک تبریکی و مبارکی برای برادران خود میگم که مقابل زندگی اجباری خود نگفتین همین برادران لد یا بعد که امروز مقابل زندگی اجباریشان سالها اجبارم زندگی کردیم مقابلش نگفتین ما برشان مبارکی میگم و این هنوز هم دیر نشدن به خاطر نسل آیندهشان به خاطر سرزمینشان به خاطر ملتشان ما این از هر وقت عذاب بگیرید تازه و اینجا جایی داره که از خانه ملت افغانستان از تمام ملت افغانستان هم تشکری میکنیم به خاطر که برادری و برابری خودم همراه از اعلان کردن و دست خودم همراهشان یک جای کردن برادران عزیز برادرانی که مقابل زندگی اجباری نگفتین میفهمین این مبارزه این متوجه باشید این مبارزه تنها به میکروفون نمیشه تنها به جمع شدن نمیشه امروز تنبان نظامی های پاکستان تر شده از ترس شما به زور و توانایی های خود نمیفهمید با اینکه سرتان بلند کردین صدایتان بلند کردین تمام جهان امروز شما را میشناسند شمایی که ندیده گرفته شده بودین شمایی که نشناخته شده بودین شمایی که هیچ وقتی گپ از شما در جهان در دنیا در زبانهای هیچ انسانی نبود پس مبارزه‌تان ادامه بدین و همیشه به مادرانتان به خواهرانتان من یک توصیه دارم از شهادت از هیچ چیزی نترسین کسی که از ناموس خود از خاک خود از فرزند خود دفاع میکنه شهادت رای حق است باید دفاع کنیم و ناگفته نمانه که در این آدم شهادت میدهه در این آدم از خود گذشتگی میکنه شما هم همکاری کنید با برادرانتان و همکاریتان میخوایم برابر با برادران و شوهران و پدرانتان استاد شوید مثل که امروز ملت افغانستان کی میگه افغانستان کشور ذلیل است نیست سالها که شهید میتن سالها که جوان خود از دست میتن مگر خسته نشدن و مبارزه میکنن و دست برادری و برابری خود با شما یک جای میدن پس شما هم هیچ وقتی زیر حقتان از سرزمینتان از فرزندانتان خسته نشوید و ادامه بدید و السلام علیکم و رحمت الله ډیره مننه
ډېره مننه راز محمد شیرزاد صاحب. خو دې سره زه د هغه خویندو چې ډېره مننه کوم چې د سهار نه دلته موږ سره ولاړې دي. غیرتمندو پښتنو تاسو وکتل که تاسو ودرېدئ نو دا خویندې به تاسو نه وروسته نه وي. انشاءالله تاسو به څنګ په څنګ د ازادۍ په جنګ کې ولاړ وي. ټول خلک به لاسونه اوچتوي چې چا اوچته کا به ګلخاني پکې غر کېږي دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتېږي دا څنګه ازادي ده. د پاکستان 1 ملیون نه زیات فوج خپله ورځ د هغې مشر هغه پښتنو ته چیلنج ورکړی دی د جنګ. موږ ته ورته وایو چې موږ لیدلی په بنګلادیش کې چې تا هلته کې پتلون پاتې شوی و. ډېر زر تا به پتلون په پېښور کې پاتې کېږي. بله مهمه خبره ده چې ته کوم دمکي ورکړې ده کوم د جنګ اعلان یې کړی دی. زه دا ورته وایم چې د پي ټي ایم ملګرو ته چا ته هم تاوان ورسي چا ته هم تاوان ورکړي یا د منظور پښتین هغه ته تاوان ورکړي نو بیا به موږ څه کوو؟ نه چې په کومه ورځ منظور پښتین ته دوی نقصان ورسوي په هغه ورځ
په پېښور کې به د ازادي ناره وهو نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون منظور پښتون ملګرو چې دوی ورته وایي د پاکستان فوج ته چې دا نمبر 1 فوج دی د نمبر 1 فوج چې 1 میلیون نه زیات نفوذ لري 3 وخته خطر نه ډوډۍ خوري وسله لري ټوپک لري ټینک لري دا د 40 کلن منظور ته ویارېدلو دا منظور د پښتنو اتل دی و دا مونږ یې ته وایو د پاکستان فوج ته وایو چې زمونږ مطالبه د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دي چې مونږ دې ځای ته مجبور نه کړي چې دغه چوکاټ نه مونږ وځو په دا هم درته وایم چې دا ورځ روانه ده د پاکستان فوج نه ورکوي حقوق پښتنو ته د پښتنو وژنه نه بندوي پښتانه یې بېکاره کړل بېداره یې کړل بېعزته یې کړل هغه خلک سپېڅلي خلک ښکلي خلک د سوات د وزیرستان د خیبر هغه ټنټونو کې ورته ولیکل نو موږ دا وایو چې دا اول زموږ یو سټیج دی په دې سټیج باندې موږ د پاکستان په آئین په چوکاټ کې حق غواړو چې نه راکوي نو بیا به بل سټیج نه کوي چې لار او بار افغانان پسې تللي دي ځوانان که د ډیورنډ په اړه دي زموږ افغانان نه ولاړ دي که په دې اړه دي حرکت کړی دی موږ تیار یو اوسپنه ګرمه ده نو که په دې وخت باندې دای موږ ته حق نه راکوي نو بیا د خیر نشته په ډیورنډ باندې په لګونو فوج پروت دی پاکستان د پنجاب نو دې لاره نشته ده دا پښتانه به نشي دا پښتانه به نه تشتلشي اخلي و دا پښتانه به ستې ګریوان ته لاس اچوي و بیا ته وایم چې د پنجابي فوج نه به پتلون وزیرستان ته پاتې کېږي حقوق د انسان अरे यार चूड़ो चौताल कहता है उस फौज में क्या गैरत होता है जब तक बलाव नहीं कहता तो उसमें गैरत नहीं आता पश्तून बहादुर पश्तून पश्तून बहादुर पश्तून बराबर बराबर हम लेके रहेंगे हम लेके रहेंगे संग आजादी दा हम लेके रहेंगे हम लेके रहेंगे हम चीन के लेंगे हम चीन के लेंगे हम चीन के लेंगे जरा बैठ के बोलो जरा बैठ के बोलो जरा बैठ के बोलो जरा बैठ के बोलो जरा धीरे बोलो जरा धीरे बोलो जरा धीरे बोलो दामन मुर्गई जाड़ी पदे बंद पंजरों के बची जमुंगा पार्श्वल दस्ता सुपाई सरू के दामन मुर्गई जाड़ी पदे غیر مننه اورنګزیب زلمی سے فستا د ملي او د خلوص نه اوس یو مرګره شاعر راغواړم چې تاسو ته چاربي دوی متي الله راوړي دا څنګه ازادي دا سوانان مو بسم الله الرحمن الرحیم ډېر قدرمنو هله مې ده چې په خاور سره یو من تاسو ته ونشي یاسو د خپل خصوصي جلسو نه تیر شي بیا مې هله ده په درنه هله کوم څه باندې مې مستا قدر وکړي زه د جرمني نه راغلی یم هله باندې چې تاسو خبرې لګي په خاور سره واورئ زه به تاسو سره د ستر خوشحال بابا
یو څو بیتونه شریک کړم چې د نن ورځې سره پوره سمون خوري. ستر خوشحال بابا وایي ځینې څه لوی دعوې لرم په زړه کې ځینې څه لوی دعوې لرم په زړه کې خو افسوس دی چې پښتون مې دی بې رنګه. اتفاق د پښتانه کې خدای پیدا کړ اتفاق د پښتانه کې خدای پیدا کړ ګڼ مال د مغل ګریوان پاره کړ. اتفاق په پښتانه کې پیدا نشو کنه ما به د مغول ګریوان پاره. اتفاق په پښتانه کې پیدا نشو کنه ما به د مغول ګریوان پاره کړ. کله کله د غلطۍ کې ما وبخئ خیر زیات خاطرې ته برابرو توفیق د اتفاق پښتانه مومي دا نن چې د توفیق پیدا کړی دی پښتانو منظور پښتنو پښتانه راپاڅېدلي که توفیق د اتفاق پښتانه مومي زور خوشحال به دوباره رسي په دا ځوان. هره چار د پښتانه تر مغول ښه ده ورونو واورئ هره چار د پښتانه تر مغول ښه ده خو اتفاق ورپکې نشته ډېر ارمان. د شهنشاه او د لودي خبرې اورم چې دوی دلته پښتانه وو پاچاهان شپږ اووه پېړۍ دلته پاچاهي وه. بس مشاعره خو نه ده بس یا خدا پښتانه نور دي هغه نور دي یا خدا پښتانه نور دي یعنې خوشحال بابا ورونو د دې نه سر باندې ټکولی دی احسان صاحب زموږ د مشاعرې مشاعره نه ده نه خوشحال بابا احسان صاحب نه دا د خوشحال بابا د وخت سره شعرونه دي هغه به وایي که هر څو وي سوهمه نه سمېږي پښتانه دي د لمدو خټو دیوال. ورونو ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो मारामारी है इसके पीछे वर्दी है. हम हिसाब चाहते हैं तेरा मदना ژوند بیړۍ ماتېږي دا څنګه ازادي ده. او د ملګرو دا د نارونه چې وي راروان دي انقلاب خدای دې راولي. زه اوس جعفر قومندان صاحب ته بلنه کوم چې هغه راشي او تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. جعفر قومندان صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم پښتنو افغانانو خیر راغلی او خیر راغله او خدای اتحاد او اتفاق سره په نصیب کړه. ګرانو افغانانو ورونو څنګه چې احمدشاه بابا هیلې پورې رسېده او دغه ټوله سیمه په خپله کوټه کې راوستله. نن موږ او تاسو ولې ویده شوي متوجه شئ خبرو ته یو څو خبرې کوو.
کېدای شي چې الله پاک یې خوښ کړي تاسو احمدشاه بابا هم افغان و هم پښتون و او همداسې ځوانان و ورسره راټول شو او تر ډیلي پورې ورسېد نن د هغه په هېواد باندې منظور پښتون مخې ته راغی او ډېر ظلمونو نه وروسته کوم ظلمونه چې په موږ او تاسو شوي دي زموږ او تاسو په پلارونو شوي دي زموږ او تاسو په ورونو شوي دي او زموږ او تاسو په ماشومانو شوي دي هغه ټول انګریز دا ټوله ظلمونه نه وو کړي نن لکه تورمخي پنجابیان یې وکړل ځوانان ننګ راکړي پیدا کړي او پښتنو کې بوتان ننګ دي موږ او تاسو به په ننګ باندې راټولېږو او د منظور پښتون ملاتړ به کوو هم معنوي هم ځاني موږ ډېر ټول پنجابي ته په پټه سر باندې ماتې ورکوو د دین په نامه باندې د مذهب په نامه باندې یې افغانان وغولول ځکه چې افغانان مذهب ته احترام لري او دین ته وفادار دي هغه پنجابی چې زما پلار تکلیفونه ورته اسلام ورکړی و نن دی ماته اسلام کوي په دې باندې نور ونه ولیدئ محترمان افغانان وروڼو دین موږ له ټولو خلکو ته ښه پېژنو مذهب له ټولو خلکو نه ښه پېژنو او غیرت هم له ټولو خلکو نه ښه پېژنو خو نن د موږ په ماشومان کې رحم ونه کړه دا څه مسلماني ده چې موږ ته دوی راکړي دا څه دین ده چې موږ ته دوی راکړي دین او مذهب له دوی نه موږ ښه پېژنو رمضان جانے و پٹھان جانے دوی روزہ تعالی نشي دوی څنګه مسلمانان دي ورونو یو اتحاد او اتفاق ته ضرورت ده چې د منظور د شان وبلګو او طریقو ما په ټیګه आवाज وایي سندره وبلګو او په تاسو شمار سوا ما توکل نو اخري پدې کې بس کوم سیدکاو پدمینا سیدکاو پدمینا سربازان فکرونه کوي لاس په څنګه ورکه شادمان فکرونه کوي ومن الله التوفيق تو بلجیم قماندان جعفر زنده‌باد زنده‌باد صفر افسل قماندان جعفر زنده‌باد ډېر خوږې خبرې ډېره مننه زه اوس یو ملګري ته هلته ورکوم چې پښتون اکټیویسټ دی او د فرانسې سره راغلی او تقریبا چې چرچ هم لاړي دا ځوان پکې ځای نه وایي نو زه اوس پښتونیا ته خواست کوم چې هغه راشي او هر وخت یې په لایو کې ناست دی چې نن دی قوم ته مخامخ خپل د زړه هغه کیسه وړاندې کړي مننه د ټولو دوستانو د ښاغلو مشرانو د کشرانو په خاصه توګه خویندو نه د کوچنیانو چې په دومره عظیم الشان یوه کنفرانس او بیا په خاصه توګه په جلسه کې یو تاسو ټول شرکت وکړو خبرې ډېرې زیاتې دي زه به صرف ډېرې نه یو دقیقه خبرې وکړم په محکوم افغانستان زه هغه سیاسي او هغه د اسلام ټیکهدارانو ته وایم چې تا د پښتون افغان ولس په نامه باندې او هغه د اسلام په نوم په ګران افغانستان کې وجنګولو نن د تا بادار په اسمبلی کې راوچتېږي وایي جعلي جهاد ये तो जाली जहाद पहाड़ गुलहान बानी कदल हुए अफगानिस्तान दे कदल बार अफगानिस्तान दे न पश्तून दे न अफगान दे दादा पंजाब पक पचाए दे और दादा पंजाब पक सर में चल गई मंगा मुने तेरा बासी ना पड़ी दा ठोर अफगानिस्तान बो मंग को लुया की दा अफगानिस्तान पर चुकरा पे के बो मंग ये चदरानी कता जग तक उस वक्त का दार दे मंग टोल पर मुशरा दा अफगान दे कर मिलानी छोटू आओ ټول هغه خلک چې موږ ته په فیسبوکونو او یا په ټویټر کې او یا په نورو لارو کې شعارونه راکړي زه ورته مخامخ وایم چې
په دسمبر کې ستا د خاورې رالم او ستا په خاوره کې مې هلته ستا په خلاف مبارزه کول هلته مې ویلي چې د پنجاب پوځ قتل مسلمان نه دی ولې چې الله تعالی موږ ته وایي چې هېڅکله یو مسلمان کوئی مسلمان نشي وژلی پنجاب زما بې ګناه وژني پنجاب قتل مسلمان نه دی پنجاب او چې څوک یې جهاد ورسره کوي هغه نو بیا په خبره جوړه کړه چې هغه ځان ووایي د ټولو نه ډېره مننه او ये जो नशा करती है ये जो गुंडागिरी है ये जो बदमाशी है मार पसाई मार पसाई मार पैमाई सत्ताईस चल दिया हमारे مرګرو مختصر خبرې به کوي ځکه چې وخت کم دی موږ سره تقریبا چې لږ وخت پاتې دی زه اوس پېښوري ملګري ته خاص وم چې هغه راشي مختصر خبرې وکړي او نمایندګي وکړي پېښوري ملګري پېښوري ډېره مننه ټول ښه راغلاست او ډېر خوشحالۍ باندې تاسې ټول راغلاست ما بدبختي په دې کې ده چې د هر وخت په کم وخت برابرېږم سره له دې چې پروازونه یې هغه سم دي موږ د جرمني نه د جرمني د ځوانانو د ټولنې چې رفیع صاحب هم خبره وکړې نور ځوانان د په خپله په دوه ادرسونو باندې ادبي د افغانستان کلتوري ودې ټولنه او یو بل سیاسي ادرس چې دلته یې تشریح کول راته یو څه مشکل دی او باید لنډه یې کړم هغه تاسې د ژوندون او شمشاد د تلویزیون څخه د ښاغلي ډاکټر عبدالرشید جرمني دوه ویناګانې دي چې هماغه زموږ د ملاتړ د ژوندون او شمشاد د تلویزیون نه د ډاکټر عبدالرشید جلیلي دوه ویناګانې زموږ اساسي هدف او د دغه پښتون ژغورنې له غورځنګه ملاتړ دی چې په لنډو کې سره ووایو ما ته هغه سره یاد شو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې د اسلام بلنې لپاره فارس ته یو هیئت ولېږه ګلان ورته ورولېږل خو هغوی ګلان د پښو لاندې کړل او خاورې راوړې په دې وخت کې حضرت عمر اصحاب راټول کړه او ورته وویل چې ستاسې ده د فارس فتح مبارک شي د فارس خاوره دلته راغله سعودي ته زه تاسې ته د بریالیتوب مبارکي وایم تاسې بریالي یاستئ او درې خبرې کوم ډاکټر ګل جانان ظریف وزیر یو فلسفي استاد دی هغه یو کتاب لیکلی دی چې هدف د انسان خاصیت دی موږ تر اوسه نه پوهېدو چې څوک یو او څه هدف لرو اوس موږ ځان هم وپېژند او هدف هم وپېژند په هدف کې درې خبرې دي چې کومه خاوره او کوم تاریخ زما دی په چا پسې لاړ شم او چېرته راټول شم یعنې خاوره مشر او مرکزیت دا زموږ هدف دی دا موږ وپېژنده ځان مو هم وپېژنده تاسې بریالي یاستئ او په آخري کې یوه خبره کوم هغه یو ترکمني متل دی چې ایده الچپ برکس اووه وارې تېره کړه یو وارې په راکاږه تاسو باید هوښیار اوسئ او تحریکات او بې ځایه لمسونه ونه کړئ مننه Let's go.
او موږ سره د ډېرو ملکونو نه ملګري راغلي دي ځکه چې هغوی له موږ نمایندګي ورنکړو هغوی ډېرې لرې سفر یې کړي دي نو باید چې موږ ټولو ملګرو له نمایندګي ورکړو اوس موږ سره ګریس نه زموږ ملګری دی ډاکټر شفیق صاحب هغه ته خواست کوم چې راشي او خپل خطاب وکړي ډاکټر شفیق صاحب ډاکټر شفیق صاحب خبرې ختمې کړئ د یونان څخه ډاکټر شفیق صاحب چې ګریس نه راغلي ګرانو ملګرو پښتنو د لرو بر پښتنو السلام علیکم ملګرو دا نننۍ غونډه د تاسو د برسل په ښار کې زموږ اول خو د ټولو ته چې دی نو د زړه د خلاصه مبارکي ورکوم آفرین دي شي مبارک دي تاسو ټول ته مبارک شي تاسو ټول ته مبارک شي چې تاسو چې کوم دی د نننۍ غونډه تاسو دا ثابته کړله چې د 13 کالو نه زیات چې کوم وخت کې د افغانستان زمونږ خوږ وطن زمونږ د نیکونو وطن لوټي شو او د کوڅې پښتونخوا پښتانه تباہ او برباد شول د دې دپاره تباہ او برباد شول چې پښتانه مونږ یو ځای نه شو پښتون چې د خپل حق دپاره هغه د خپل ترقۍ دپاره د خپل ثقافتي اقتصادي کلتوري پرمختګ دپاره هغه په مخکې لاړ نه شي او دا د دنیا په نړۍ کې یو جاهل یو ټیرریسټ یو کمقل انسان پاتې شي خو نن چې دی دا تاسو ثابته کړله چې یاره د دې نه باوجود چې زمونږ وطن لر او بر لوټي دی تباہ او برباد دی او مونږ دلته چې په دې یورپ په بل ملک کې مونږ ژوند کوو نو مونږ د مجبورۍ نه دلته راغلي یو خو مونږ دا ثابته کړله تاسو دا ثابته کړله چې څنګه په لوښي کې اوبه په چاړه باندې نشي پیلېدلی دغه شان زمونږ وینه زمونږ احساسات زمونږ فکرونه دا هېڅکله په هېڅ حالت کې دا نشي ختمېدلی نشي بدلولی ورونو دا د تیر وختونو نه چې زمونږ کومه تباهي بربادي را روانه ده د دې مخکې زمونږ تباهي په دې دغه باندې کوله چې یاره مونږ سره جهاد کوو اوس چې مونږ چې بله ورځ زمونږ پښتانه چې راپاڅېدل د خپل د وطن د پاکستان د کنسټیټیوشن کې چې کوم ورکړی شوي حقونه دي د هغې د حقونو غوښتنه یې وکړله چې یاره ما مه وژنه د یو ریاست ذمهواري دا ده چې هغه به ما ته پروټیکشن راکوي هغه به ما ته زما د مال جان زما د حفاظت به راکوي دا به ګارنټي کوي ما ته به صحت راکوي دا څیزونه د دې نه علاوه د صحت خو پرېږده وه چې هلته کې ما ته په کور کې ما ته ماینونه لګولي بمانې راته لګولي زه ودویم چې یاره زما نه دا ماینونه زما د کور نه بار وباسه زه خپل کور ته ننوځم زما خپل کور کې زما تلاشي ضرورت نشته دی نو په دې باندې زه دهشتګرد شوم ورونو د دې حقونو غوښتېدلو دپاره د پاکستان کې چې کومه میډیا ده هغې د پښتنو د حقونو د اخیستلو بایکاټ وکړو او داسې بلیک آؤټ یې وکړو میډیا بلیک آؤټ وکړو چې مونږ چې کومه پښتانه راپاڅېدل او حقونه غواړو مطلب چې دنیا ته پته ونه لګي چې یاره دلته کې هم داسې خلک شته دی او په هغې باندې ظلمونه کېږي او هغه خپل حق غوښتېدلی شي خو آفرین دي شي ستاسو په دغه شان ځوانانو باندې چې تاسو د سوشل میډیا په تھرو باندې د پښتنو د خپل اواز چې دی د ظلم په تاسو باندې چې مونږ باندې کوم ظلمونه کېږي دا مونږ د دنیا ګوټ ته ورسول او نن هغه ورځ ده چې دغه اواز چې مونږ باندې کوم ظلم کېږي مونږ د یورپ پارلمان ته هم ورسو ملګرو یو ځل بیا مبارک شي تاسو او زه خپل خبرې په دې خبره ختموم لرو بر یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو طالب گردی ہے مونږ څه غواړو لرو بر د نجیب نه تر نقیبه لرو بر د خدای په امان سلامونه ډېره مننه ډاکټر صاحب ډاکټر شفیق صاحب ډېره مننه ستاسو د احساساتو نه
مرګرو نه خواسته چې کوم مرګري پاتې دي موږ چې د ټولو چې څومره هېوادونو نه مرګري راغلي ډېر تکلیف یې کړی دی چې ټولو له نمایندګي ورکړو خو بیا به مو ته زموږ خواست وي چې لږ مختصر خبرې وکړي ځکه چې موږ سره ټایم ډېر کم دی نو زه اوس انجینر ظریف صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او خپل مختصر خطاب وکړي ډېره مننه تاسو بخښنه غواړو تاسو ته ټایم کم پاتې شوی ډېرو قدرمنو وروڼو چې دغه میدان ته راټول شوي یو او دغه ستر ملي غورځنګ په خاطر باندې چې په دې آخرو کې د موږ ځوانو بچیانو او هغو ځوانانو چې د ژوند په دا ترخو ورځو کې د دغه ذلیل پوځ چې هلته یې تاسو هغه عکسونه وینئ په هغه طرف مخ ور واړوئ ویې ګورئ چې هغوی څومره په همدې خاوره کې پښتانه وژلي دي او هغه تر اوسه پورې معلوم نه دي چې چا مړه کړل ولې یې مړه کړل اما دا پاکستانی پوځ دی چې دا مړ کوي دوی دا ټول عمر دا خاوره په همدغه شکل باندې په وژلو او په تحقیر کې ساتلې وه د پښتنو اواز یې ورک کړی و نن ځوانان په دې پوه شول راپورته شول او د ښکلي ځوان منظور پښتون تر مشرۍ لاندې د نورو ملګرو سره یو ځای دا اواز راپورته کړی دی که دا اواز د ټولو پښتنو اواز وي که دا چیغه د ټولو پښتنو چیغه وي دا کلکه ملتیا غواړي او د دې ملتیا نن دا ټول دلته موجود وروڼه ښایي چې موږ د دې ملیو او دا ملګرتیا تر پایه کوو زه یو دوه ټکي په دې ارتباط وایم چې دا ټول دوستان د سوشل میډیا د لارې ډېرې خبرې خپروي لیکل کوي ویل کوي په ټولو خبرو کې میاناره اوسېږي لکه څه رقم چې موږ هلته په سوله او په عدم تشدد کې د خپلو حقوقو غوښتونکي یو دغه د موږ لاره ده دا د ستر باچا خان لاره ده دا اوس د موږ د منظور لاره ده دا به تعقیبوو تخریب کول چاته بد رد ویل دا د موږ خاصه نه وه موږ بدې خبرې نه منو بدې خبرې نه کوو او غواړو به د دې لارې په ټوله دنیا دا وپېژنو چې دا دهشتګرد قوم نه دی دا یو اصیل پښتون قوم دی چې ستر تاریخ لري او د دې ستر تاریخ په څنګ پورې به موږ د دې ویاړ ټولې دنیا ته ښایو زه البته دا هیله به په دې خاطر وکړله چې موږ کله کله په دې خبرو کې ټول وایو چې ګلخانان صحیح ده که نه دا تاسو ته اصطلاح ګرځېدلې ده راځئ چې دا سره وپېژنو چې ګلخانان یعنې څوک ګلخانان به موږ هغه څوک یادوو چې د موږ د دې یووالي د دې وحدت او د دې مضبوطې یوتیا په مقابل کې د هغه دشمن په خوا کې درېږي دا معنا نه لري چې هغه د کودې پښتونخوا وي هر څوک په هر ځای کې چې دی دایې ته په بده سترګه ګوري او هغه ته د موږ په ملګرتیا کې خنډ اچوي هغه به ګلخان وي هغه معنا نه لري چې هغه چېرته ده یعنی د تلو په فکر کې به دا راځي چې دا په کوزه پښتونخوا کې چې څوک پراته دي دا به ګلخانان وي نه ګلخان هغه څوک دی چې د دې دایې او د پښتنو د یووالي او د وحدت په مقابل کې خنډونه جوړوي بس دا د ما هیله وه دا مې غوښتل چې تاسو ته یاد کړم درته بریاوې غواړم ډېره مننه مرګورو یو اعلان درته کوم چې د مختلفو هېوادونو نه راغلي دي دا زمونږ به د باوري صاحب په کور کې د شپې غونډه وي د راتلونکي د یورپ هلته به غونډې د شپې چې کوم د بهرني هېوادونو نه راغلي دي ما سه اډرس دی هغه اډرس به تاسو واخلئ چې کوم ملګري به خامخا چې کوم د بهرني هېوادونو راغلي دي اکټیو ملګري دي نو هغه به موږ غونډه کوو او د راتلونکو په دې حالاتو باندې به یو نظر اچو چې هغې ته بنګ ونیسو زه اوس راغواړم د اخري مېلمه نه بس یو مېلمه پاتې دی اخري بیا چا به تکلیف د خپې ځکه چې موږ په پښتونخوا کې پاتې شوي ګلخانانو صاحب پښتو هم سم نو ضیاء الله عمر صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او ضیاء الله مومن د استرالیا نه او ته اوس خاندار یې ضیاء الله مومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
د ډېرو تشریفاتي خبرو نه تېرېږو او زه به خپل دغه یو څو لنډې خبرې اگر که ډېر زیات مشران دلته خپل ځان ته جایز هم نه بولم نو په دې شعر باندې به شروع کړو چې د ستم د ظالمانو جابرانو د ستم د ظالمانو جابرانو اور او ګور او پېښور درې واړه یو دي اسماعیل یون صاحب وایي چې دا سر ربه مات شوی خو ټیټ شوی چاته نه دی دا سر ربه مات شوی خو ټیټ شوی چاته نه دی استاد ته یې 15 وخته محراب کې راولم او ستا درنې درنې څپېړې وایي چې زما تړلی لاس او ستا درنې درنې څپېړې یو وخت خو به اشنا دا په حساب کې راولم ډېرو قدرمنو ورونو دا چې مېلمانه هم ډېر زیات یې وخت هم وفا نه کوي پښتون چې دی همیشه چې دی د صلحې غږ اوچت کړی دی لکه څنګه چې تاسو ځوانانو مشرانو کشرانو نن چې دی د صلحې او د امن پیغام دلته راوړی دی په دې ښار کې تاسو د صلحې دغه وکړله مبارزه وکړله دا چې دا د څو لسیزو را په دې خوا پښتون باندې همیشه چې دی جنګ تپل شوی دی او د مکار دشمن د لاسه پې کله د اسلام د لارې نه او کله د نورو لارو نه چې دی زموږ بچي چې دی راووژل زموږ تورسرې چې دی هغې کونډې کړلې زموږ د سپین ګورو عزت یې ونه کړه زموږ اولاد او زموږ بچي چې دی د تعلیم نه محرومه کړل د نجیبه تر نقیبه پورې یو یې راته نه راپرېږدي او نه یې راته راپرېښودل نو دا چې زموږ یوه وینه ده هغه که تر اټکه ده او که تر اباسینه پورې ده هغه به انشاءالله چې په زرهاو ځوانان د منظور په شان او د نقیب په شان هغه ژوندي دي او انشاءالله زموږ دغه چغه چې دغه د حق چغه ده دا به انشاءالله چې موږ یو بل سره بدرګه کوو لر او بر به یو افغاني انشاءالله چې تر اخره پورې به وي او د دې ورځې په انتظار سره چې بیا دغه شان ته مکار دښمن ته چې دی خپل سر ټیټ نه کړو خپل ازادي او خپله صلح او خپل امنیت یې را په سوال ونه غواړو انشاءالله چې منظور پښتون چې دی د باچا خان او د صمد خان په لار روان دی د احمدشاه ابدالي بچی دی او دا موږ ټولو ته په ډاډ سره وایو چې د منظور پښتون یا د وزیر علي پښتون او د دوی چې دی د څومره چې د ګروپ دی او دا غږ یې اوچت کړی دی چې د دوی یو وخته ته هم زیان ورسېږي نو زموږ اول خو به انشاءالله چې دغه د مدني چې کومه دلته غونډه ده او دا مظاهرې کوو انشاءالله بله ورځ به په فرانسه کې کوو دته به خپله ادامه ورکوو او که په نور امکاناتو به انشاءالله چې دی موږ لاس په سر شو او خپله دغه خپل حق چې دی دا به انشاءالله موږ غواړو ځکه freedom is a right not a privilege نو خبره دا شی ده موږ بار بار دا وایو چې سټاپ کلینګ پښتون سټاپ پښتون جینوساید انشاءالله چې دغه چغه به همیشه دپاره ژوندی وي موږ ټولو ته دا ډاډ ورکړو انشاءالله چې او په اخره کې به یو بل شعر هم دا ووایو چې الله تر اوسه یې مازغه په قرار نه دي چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی او لا تر اوسه په لړزه پرېوځي له کټه چې د چا تر غوږ زما د تورې شرنګ مننه د ده ملګري په دې دغه باندې زه دوی نه یو مخکې یو شعر وایم وایي که مناوې چې په خپله ښایسته نه وي که مناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک پیسې کوي ښایست د پور او نه خوشحال خان خټک او ټولو موږ له څه پکار دي هغوی خو هر څه کړي دي اوس زه راغواړم د پرېکړه لیک لپاره ذکریا پوپل صاحب درنو دوستانو اوس د لاریون پرېکړه لیک د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ په بروکسل کې د اروپا میاشتو پښتنو د لاریون پرېکړه لیک زه د مقدمې څخه تېرېږم راساً هغه غوښتنې چې دي هغو ته راځم موږ په اروپا کې میاشت افغانان د پښتون ژغورنې د غورځنګ څخه کلک ملاتړ کوو او د دې غوښتنې په حق بولو ځکه نو د پاکستان پر حکومت غږ کوو چې ژر تر ژره باید د پاکستاني میډیا د خوا د پښتنو د بدنامولو په خاطر ناروا پروپاګنډې بندې کړي هغه په زرګونه کسان چې د پاکستان د پولیسو او استخباراتي ادارو د خوا په غیر قانوني توګه نیول شوي دي ژر تر ژره راخوشي کړي او د عدالت او قانون په چوکاټ کې د دوی سره چلند وشي په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ټول ماینونه چې د پاکستاني پوځ د خوا ځای پر ځای شوي دي پاک کړي د پوځي عملیاتو په نوم د پښتونخوا د خلکو د ځورول دي ژر تر ژره بند کړي هغه چیک پوسټونه چې د خلکو د بې عزته کولو او ځورولو لپاره جوړ شوي دي ډېر ژر بند کړي د نقیب مسعود او نورو پښتنو ځوانانو قاتل راو انور او نور د پولیسو جنایتکار افسران د هر څه ژر تر ژره محکمه او شدید مجازات کړي
د افغانستان په خلاف د تروریستانو د روزلو پروژې ته باید ژر تر ژره د پای ټکی کښېږدي. باید د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د پروسې د عملي کېدو په وړاندې ټول خنډونه لرې کړي. د یوسف هاشم په نوم یو کس چې ښایي په بریتانیا کې ژوند کوي د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون د ترورولو پر سر 1 کروڑ یعنې 10 میلیونه روپۍ انعام ایښی. ځکه نو موږ د انګلستان پر حکومت غږ کوو چې دغه کس باید د قتل د سازمان ورکوونکي او تروریزم په تور د قانون منګولو ته وسپاري. موږ دغه راز په اروپایي اتحادیه د امریکا پر متحد ایالتونو او نړیواله ټولنه غږ کوو چې لکه څنګه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو سوله ایز او د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره یو حرکت دی، نو باید د پاکستان حکومت پوځیان او استخبارات یې پرې نه ښوول سي چې دغه سوله ایز غورځنګ وځپي او مشران یې ترور یا زندانونو ته واستوي. د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ حقه غوښتنې ومني او د پلي کولو دپاره یې ژر لاس په کار سي. پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې په خپله خاوره کې د افغانستان پر ضد د تروریستانو د روزنې ځالې بندې کړي او د افغانستان د سولې په چاره کې د خنډونو د رامنځته کولو څخه لاس واخلي. که چیرې پاکستان د نړیوالې ټولنې دغو غوښتنو ته غاړه نږدي نو ډېر جدي اقتصادي، مالي، پوځي او سیاسي بندیزونه پر ولګول سي. په درناوي په اروپا کې د افغانانو جرګه بروکسل 2018 زیږدیز کال د اپریل 14 نیټه شنبه لر او بر یو افغان، لر او بر یو افغان، لر او بر یو افغان. مننه. خوږو دوستانو، لاریون ختمېدونکی دی. دغه کوم پوسټونه چې دی تاسو څخه هیله کوو چې ټول هلته منظم کېږدي. سبا ته موږ په فرانسه کې هلته لاریون لرو، هغې کې به هم د دې پوسټونو څخه ګټه اخلو او هغه دوستان چې په فرانسه کې کوم خپل خپلوان یا ملګري یا افغانان وي ورسره اړیکه لرئ، هغوی تاسو څخه هیله کېږي چې هغوی وهڅوئ تر څو زموږ سره په دې لاریون کې ګډه برخه واخلي. سبا به په فرانسه کې لاریون دی ریپبلیک د ازادۍ په نوم یو چې چوکۍ کې به کېږي. اوس به یو غږ کوو، نور پوستې اوس ختېږو. لر او بر، لر او بر، لر او بر، جو دهشتگردی ہے، جو دهشتگردی ہے، دهشتگردی ہے. हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं. यो बल शोर पर स्पेशल वर्कआउट पाकिस्तान मीडिया लोग आगना दे دا ملګري اوس یو خبر راکړو او ډېره ښه خبره ده چې د جلال آباد ولایتي شورا رئیس احمد علي هغه زموږ د دې لاریون او د دې کانفرنس ملاتړ وکړو. موږ یو جهان مننه کوو. دغه ناستو خلکو څخه هیله کوم چې ټول راشي، یو شعار ورکوو، نر شعار ورکوو. ناست خلکو نه هیله کوو چې راشي. آخري شعارونه دي د ټولو ناستو خلکو هیله کوو چې راشي. د ټولو د فرانسې ملګري چې کوم دا ټولو خلکو څخه هیله کوو چې راجر شي. هیله کوو مشران، کشران، ځوانان ټول راغونډ شو، یو چغه کوو. د ملګرو کې خلک پر ټول پښتونیا سره چې دغه راغونډ کې ځان سي د خلکو هیله کوو. محترمو راځئ، محترمو. خبره د پاکستان میډیا ده، تر ټولو سخته چپه په 21مه پېړۍ کې د پښتنو سره پاکستان میډیا وکړي او دوی ډېر ځان ډیموکراټ بولي او قانون ته وفادار بولي. خو دوی یخ قانون ته ځان وفادار بولي چې کوم قانون کې پښتون غلام ساتي، پښتون وژني. کوم قانون کې چې پښتون خیر وي، کوم قانون کې چې پښتون خپل حق غواړي، هغه بیا دوی دپاره نه د ازادۍ معنا لري او نه د بیان ازادي. زه به وایم چې پاکستان میډیا تاسو وایئ چې مارک پوه شو. داسې ولې نه وایي چې جو دهشتګردي حیث کې پاکستان کې میډیا داسې یو شی ولې جوړېږي. پاک باندې دی مارک وایي، هغه یې وژلي. افغانستان، 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 پاکستان آرمی، پاکستان آرمی.
کیږي قتل کیږي دا څنګه ازادي ده دا څنګه ازادي ده چاکلیٹ میں شمکیگی پاکستان میڈیا شہرمان پاکستان میڈیا شہرمان پاکستان میڈیا شہرمان پاکستان آرمی زندہ باد پی ٹی ایم پی ٹی ایم پی ٹی ایم پی ٹی ایم منظور پشتون منظور پشتون علی وزیر علی وزیر حسین جوان عارف وزیر سیدنان مسعود ملک وزیر ملک وزیر عمل گیری جناب پروگرامی جو طول افغانستان پښتانه لروباد ځوانان مقتل کېږي دا څنګه ازادي ده کورونه ورانېږي دا څنګه ازادي ده پښتون پکې غر کېږي دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتېږي دا څنګه ازادي ده دوستان راوبولو دوستانو ته چې موږ ادرس ورکړی او د پروکسل د خاطر نورو چې درکړی ځان حاضر هر څوک ځان حاضر کولی شي هغه ځای ته د ځان ورسوي لمونځ دوستانو یوازې د جزا څخه ځي امام د ملګرو غوښتنه چې یو بل عکس واخلو یو یادګاري ګډ عکس واخلو مهرباني وکړئ دلته ودرېږئ راځئ ټول یو عکس کې راسه ودرېږئ پښتون پکې غر کېږي دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتېږي دا څنګه ازادي ده درنو او قدرمنو لیدونکو ډېره مننه چې تر اوسه پورې زموږ سره ملګري واست په بروکسل کې د اروپا پارلمان مخې ته د پښتنو لاریون پروژه پای ته رسېږي خو سبا 15 اپریل په پاریس کې یوه بله دې ته ورته مظاهره ده له ټولو هغه دوستانو څخه چې په پاریس کې اوسېږي یا د فرانسې په نورو ښارونو کې اوسېږي او یا هم پاریس ته نږدې اوسېږي او کولی سي نو د دوی څخه غوښتنه دا کوو چې سبا بیا راسي د پاریس په لاریون کې هم برخه واخلي مایک واخله لکه اعلان وکړه چې چا بیرغونه اخیستي دي هغه لږ مهرباني وکړئ بیرغونه مایک بل چا واخیستی دا دی درنو دوستانو د هر چا څخه چې شعارونه او یا دغه د پښتونستان یا افغانستان بیرغونه ورڅخه دي مهرباني وکړئ دا ځان سره مه وړئ دا راوړئ دلته چې موږ سبا د پاریس په لاریون کې د دې څخه استفاده کوو او همداسې په نورو لاریونونو پروګرامونو کې د دې څخه ګټه اخلو مهرباني وکړئ دا بیرغونه چې کومو ملګرو څخه ورڅخه دي دا راوړئ تسلیم یې کړئ دلته خیر اوسئ سبا دا پاریس کې شروع کیږي او دوستانو تاسو یاست نو مننه کوو یوه خبره چې
ما غوښتل چې په دې غونډه کې وکم خو اوس به تاسو ته ووایم هغه دا ده چې که د پاکستان رسنۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ هلي ځلو ته کوریج نه ورکوي نو زموږ هر یوه پښتانه زموږ هر یو فیسبوک یوه میډیا ده نو موږ باید چې ټوله دغه پروګرامونه د خپلو فیسبوکونو د لارې څخه د خپلو هغه په لاس کې لرونکي امکاناتو باندې موږ دومره کوریج ورکړو دنیا خپاره کړو چې نور د میډیا څخه زیات موږ یو بل ټول افغانان خبر کړو نو دا مهمه خبره ده څوک په لاریون کې برخه اخلي په لاریون کې دې برخه واخلي څوک لاریونونو ته نشي تللی تاسو مهرباني وکړئ د لاریونونو پیغامونه خپاره کړئ له سره یې خپاره کړئ د لاریونونو ویډیوګانو له سره یې خپرې کړئ د منظور پښتین او نور مشرانو خبرې ډاونلوډ کړئ له سره یې خپرې کړئ نو دا هغه څه چې لکه تاسو هر یو د یوې میډیا د یوې رسنۍ دنده ترسره کوئ او په دې ډول سره راځئ خصوصا ځوانان دا د پاکستان میډیا ته پر مخ باندې یوه څپېړه ورکړو چې که دوی زموږ هلو ځلو ته کوریج ورکوي که یې نه ورکوي موږ پښتانه پښتون قام پښتانه ځوانانو د دې وړتیا پیدا کړې ده چې خپلو هلو ځلو ته په خپله کوریج ورکړي موږ دا ژبه پیدا کړې ده او دا پښې مو پیدا کړې دي چې موږ د دنیا زړه برسلس د دوی په دروازه کې خپل د حق غږ د دوی پر ډایرکټ ورسوو پاکستاني مزدوره میډیا زموږ غږ نه رسوي موږ اړتیا هم نور نه لرو پښتون قوم نور قوم نه دی چې په کلو کې راګیر وو پښتون قوم نن په ټوله نړۍ کې شته پښتون قوم نن خپل غږ په خپله ژبه باندې دنیا ته رسوي خو په دې کې د پښتانه ځوانانو همکاري او ایمانداري ډیره ضرور ده نو تاسو لطفا هر ځای کې چې یاست هر پیغام د یووالي هر پیغام د پښتونولۍ دې ته انعکاس ورکړئ او هر یو د ځانه څخه یوه میډیا جوړه کړئ بس نو خبر به دغه کوو چې بروسل ته هر وخت ښه راغلاست هر وخت چې غواړئ خپل غږ پورته کوئ بروسل مرکز خپله د اتحادیې اروپا یا د اروپایي ټولنې مخې ته راسئ پروګرامونه به موږ درته تنظیم کوو او غږ تاسې پورته کوئ په ګډه به سره غږ پورته کوو بس ته خدای په امان ښه دلته ملګري عکس اخلي زه به دوی ملګرو چې د ملګري ولاړې هیله کوم ته راشئ ټول ملګري راشئ او مشرانو لطفا هیله کوو چې یخ ورته راشئ ملک بازي صاحب تانا سپیشل هیله کوو راځئ شان پاچا تاسو خپلې ولیکئ انشاءالله دا هم د یورپین پارلمنت ومخې ته د پښتنو د یووالي یو زبردست او خوږ انځور شاته راځه شاته عکسونه مخې ته مه راځه نر پښتون منظور پښتون بهادر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون او دا د لرو نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون نر پښتون بهادر پښتون لر او بر لر او بر لر او بر دا څنګه ازادي ده پښتون پکې قتلېږي بچیان یې قتل کېږي کورونه یې ورانېږي لر او بر لر او بر لر او بر نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون لر او بر لر او بر لر او بر
پښتنو د یووالي دغه تصویر او دغه د یووالي غږ په همدې ځای پای ته رسېږي. د بلجیم میاشتو د بلجیم جرګې او د همکارو ټولنو جرګو څخه او له تاسو ټولو څخه ډېره مننه کوم او همداسې د لراوبر ټولو څخه ډېره مننه کوم هر خوان چې د میک مخ راوګرځوو ځوانانو په تلو تلو کې دا خبره واورئ د پاکستان میډیا که چین د پښتانه دې مبارزې سره بایکاټ کړی دی موږ په ټولو کولی شو د پاکستان مزدوري منافقې میډیا ته پر مخ باندې یوه درنه څپېړه په دې سره ورکړو چې موږ هر یو د خپل فیسبوک څخه یوه میډیا جوړه کړو زموږ هر یوه فیسبوک چې یو نیوز وي زموږ هر یو فیسبوک ټولو نیوز دی زموږ سره په افغانستان کې د ایران مزدوري رسنۍ د مور او میرې سلوک کوي په پاکستان کې د پنجاب رسنۍ د پښتانه سره د مور او میرې سلوک کوي ځوانانو د خپلو فیسبوکونو څخه ټولو نیوز او جیو نیوز جوړ کړي موږ د پاکستان او د ایران مزدورو میډیا ته رسنیو ته ضرورت نه لرو دوی چې خپله میډیا په خپل سر ووهي زما پښتانه نن ورځ د دې غږ پیدا کړي دي چې راسو د اروپا پارلمان تر ټولې دنیا په دروازه کې د دوی مخ ته خپل د حق غږ پورته کړو ژوندي اوسئ لراوبر 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 د اخرې کې وارجه لر پښتون بهادر پښتون ये जो दहशत गर्दी है जो दहशत गर्दी है लर पश्तून बहादुर पश्तून मंजूर पश्तून मंजूर पश्तून मंजूर पश्तून मंजूर पश्तून मंजूर पश्तून लरावबर 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 زیاده او مال کور میدان دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتېږي دا څنګه ازادي ده څوک چې مې غږ اوري یو وار بیا هم هغو ځوانانو ته شرم پکار دی دا ځوان وګورئ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره یې خپله همغږي په څه ډول سره ښکاره کړې ده نو دا ځوان پر لکړو راغلی دی یا بیا پښه ژوبل وي یا به بله څه ستونزه وي ورته خو په همدې بروکسل کې په همدې ښار کې ممکن په لسګونو و سلګونو پښتانه وي چې ذهنا او فکرا ممکن د دې پښتون ژغورنې د مبارزې د دې تګلارې سره هم نظره وي خو خدای زده چې ولې دومره ډارن او دومره بیرندوکي دي دلته ځینې غیر افغانان راغلي دي د پښتون ژغورنې په حمایت باندې دغه افریقایي ځوان تاسو وکتئ دې پوښتنه وکړئ څه خبره ده موضوع یې ځان خبر کړی او راغلی دی دلته کسان د ډېر لرې څخه راغلي دي نو هغه ملګري او دوستان چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې اوسېږي ضرور نه ده چې تاسو خامخا راسئ شعار ورکړئ ضرور نه ده چې تاسو خامخا راسئ او ډېر تاوان وکړئ ډېرې پیسې مصرف کړئ
حد اقل دا پکار دی چې د پښتون ژغورنې د افغانانو د لر او بر افغان د پښتانه قام د یووالي او د حفاظت او د مسؤلیت وژغ ته انعکاس ورکوي. نو په همدې ځای باندې تاسو ټول په خدای سپارم سبا مازدیګر د اروپا په وخت 5 بجې په پاریس کې بیا د پښتون ژغورنې په ملاتړ باندې یو بل لاریون دی. له تاسو ټولو څخه هیله کوم چې سبا ته ځانونه آماده کړئ او زموږ سره آنلاین کولی شئ زموږ سره همکاري وکړي. د هغسې پر 28 تاریخ باندې د ډنمارک ملګرو پښتنو هم د پښتون ژغورنې په حمایت په ملاتړ باندې لاریون پلان کړی دی. نو هغه هم د ځان سره ولیکي په خپلو فیسبوکونو باندې. یو خیر دی، یو ثواب دی، یو پښتونولي ده. د دوی په خپلو فیسبوکونو ولیکي چې پر 28 د اپریل باندې په کوپنهاګن کې د ډنمارک مرکز کې لاریون کیږي. موږ د یو بل همکاري ته ضرورت لرو. موږ دنیا کې لږ دوستان لرو، خپل مجبور یو له بل سره دوستي وکړو، خپل یو بل ته لاس ورکړو، خپل یو د بل د حق وژغ ته انعکاس ورکړو او هغه خپور کو. نو ملګرو کور مو ودان دلته ملګري پر ما باندې ټوکې کوي، ملګري پر ما ټوکې کوي چې مظاهره خلاصه ده او ته لګیا یې لکه ریني صاحب دا ملګري دوی وایي چې دا احسان صاحب دغسې لګیا ده زړه نه ده خلاص شوی. د مظاهره شخصي وه هغه څه شو نه شخصي د زړه مظاهره وشروع ده اوږده نه ده وتلې په پاکستاني پوځیانو باندې نوروز خان د غرغښت خیرښېګڼې ټولنې مشر کور ودان غرغښت خیرښېګڼې ټولنې او په هالند کې افغاني کلتوري ټولنې او د مشرقي ټولنې په دې لاریون کې د بلجیم د دوستانو سره د منډو تړلو ترڅنګ نقدي مرسته هم وکړله. افغان جرګې په هالند کې افغان جرګې چې شاید ډېر دوام ونه کړي، غړي دي نه دوام لري، شاید ډېر دوام ونه کړي. نو دغه دې جرګې هم د همکاري وکړله. دغه جرګه چې دغه شاکر واصفي هم کور ودان که څه هم چې ټولنه یو ټولنې نو که داسې نه موږ د افغان کلتوري بلجیم د افغان کلتوري بلجیم په استازیتوب د ټولو افغانانو څخه مننه وکړم، پښتنو څخه خیال محمد سحاق صاحب وایي چې آزاد پښتونستان زنده باد. ملګرو ستاسو کومنټونو ته به زه په ارامه باندې ټولو ته جوابونه وایم، کوشش به کوم. موږ لاړو د خدای په اماني وکړو دا غالي مې راکړ دا غالي مې راکړ ګل دې کړه مهمه نه دا چې شاګر ګلستان لاله دا زموږ د هالند ملګري چې د انجینر صاحب حضرت بې خوبه ستړي او مریض و، خو برایي د شپې تر څه کم یوې بجې پورې کښېناوه چې دغه پرېکړه لیک په فرانسوي ژبه باندې ترجمه کړي کور ودان. دغسې د انجینر صاحب ذکریا پوپل کور ودان چې پرېکړه لیک یې پښتو ژبه باندې نور ملګرو سره په همغږۍ سره ولیکئ. نو د ټولو کور ودان ټولو خپل اندازه هڅه وکړله. ګورئ هغه څوک چې نه دي راغلي دا څنګه ازادي ده، شرم وکړئ. ګورئ دا ځوان پر لکړو راغلی دی، شرم پکار دی تاسو چې کور ناست یاست، شرم پکار دی ځوانانو. پزه مو راپرې کړله لږ غیرت پکار دی. بده خبره ده دا ټکر صاحب ګوري آلمان زموږ چې کومه هڅه وي د آلمان تر دې ځای پورې راځي او دا ګوري مشر سړی دی، ناروغ هم و، الله دې ورته شفا ورکړي. نو کوم تاسو چې کور کې ناست یاست خیر دی لږ ځان سره وشرمېږئ، لږ دغه د کام خبره ده، د یووالي خبره ده. په هر صورت ما ته بخښنه کوئ که احساساتي خبره مې کړې وي، نو تر بیا مو په خدای سپارم. هیله ده چې په راتلونکي کې موږ ټول یو بل ته لاس ورکړو. نو بیا هم د اخر ځل لپاره نن البته د اروپایي پارلمان د مخې نه عبدالله احسان تاسو په خدای سپارو. الله مو جوړ لره. السلام علیکم، د خدای په امان.